د هیواد وسلوال پوځ لوی درسیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم د چنګاښ په 21مه د ویډیو کانفرنس له لارې په 201 سیلاب قلوردو کې د نور ولایتونو ترڅنګ د ننګرهار امنیتي وضعیت په اړه وروستي معلومات ترلاسه او امنیتي منصوبینو ته یې په ټول ځواک سره د وسلوال طالبانو او داعشیانو د ځپلو امر وکړ. په دغه کنفرانس کې ننګرهار والي سلیم خان کندوزي د 201 سیلاب قلوردو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری د پولیسو 202 شمشاد زون قومندان ننګرهار امنیه قومندان د سرحدي پولیسو او عامه نظم قومندانانو ملي امنیت ریاست مرستیال او ګڼ شمېر نورو امنیتي منصوبینو ګډون کړی و. د 201 سیلاب قلوردو قومندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری او یو شمېر نورو امنیتي منصوبینو ته دغه کنفرانس په ترڅ کې د لاسته راوړنو او ستونزو په اړه معلومات وړاندې کړه او همداراز د هیواد لوی درستیز څخه په یو شمېر نورو برخو کې د همکارۍ غوښتنې هم وکړې. ننګرهار والي سلیم خان کندوزي په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو یو لامل د امنیتي منصوبینو ترمنځ همغږي وبلله. نوموړي وویل اوس مهال د ولسونو سره خبرې اترې روانې دي چې د جګړې ترڅنګ د دوی په همکارۍ په ولسوالیو او کلیوالي سیمو کې ثبات رامنځته او نورو چارو ته زمینه برابره شي. ښاغلي کندوزي همداراز د هیواد وسلوال پوځ لوی درسیز سره یو شمېر ولسوالیو کې امنیتي اندېښنې هم شریکې کړې او د هوایي او ځمکني قواو د لا پیاوړتیا غوښتنه یې وکړه. د هیواد لوی درسیز د ننګرهار والي په مشرۍ د امنیتي قواو د همغږۍ څخه مننه او ستاینه وکړه. همداراز یې امر وکړ چې په ټول ځواک سره د په ننګرهار ولایت کې وسلوال مخالفین وځپل شي. د ژمنه وکړه چې د ځمکني ځواکونو د لا پیاوړتیا ترڅنګ به ځانګړې نورې الوتکې هم د ځواکونو د لا پیاوړتیا په موخه 201 سیلاب قلوردو ته په واک کې ورکړي.